السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د مد قسمونه مد څو قسمونه دي؟ په کل کې مد موږ پیژنده چې आवाज اوږدولو ته وایي. دغه د आवाज د اوږدولو اقسام دو دي. یو ته ویل کېږي مد اصلي او بل ته ویل کېږي مد فرعي. مخکې موږ ته لږ اشاره وکوله. مد اصلي ویل کېږي یا د مد هغه اصلي حالات، د حروف مدو اصلي حالات، طبعي حالات، په دغه مد باندې د ذات قائم وي. که چېرته دا مد د منځه لاړ شي د وجود او ذات کېږي ختمیږي. لکه قالو. اوس د قاف باندې د आवाज اوږدولو سره دلته څه ثابت شول؟ وجود ثابت شو کنه، ځکه الف وو ما قبل قاف باندې فتحه وا نو دلته وته دا اوږده. اوس که چېرته یا لو کې واوې مده ده، اوس که ته دا قاف رانه کاږي یوازې زبر یې ووایې الف به ختم شي، او که د لام پیش ووایې او راخل پکې ونه شي نو واو به هم د قالو په ځای به د قلو به شي. قلو صحیح شو؟ یا قولو په ځای باندې به قلو شي. قلو. نو حروف مد ذات په د مد اصلي باندې موقوف ته و بنا ده. یعنی کم ځای کې چې مد اصلي وي او هغه مد اصلي ادا نشي نو هغه حرف مکمل د منځه ځي. هلته یو حرف څه کېږي؟ کمیږي. ځکه خو موږ دا ویلي وو چې که داسې وشي نو دا د لحن جلي سبب ګرځي. یو ځای کې یو حرف کمول د چی سبب ګرځي؟ لحن جلي. او د یو حرف زیاتول هم د لحن سبب ګرځي. مد اصلي، مد ذاتي، مد طبعي ورته هم په همدې وجه باندې ویلی کېږي. اصل یې ده، وجود یې ده، حق یې ده، ذات یې په همدې باندې ولاړ ده. او د یو روغ انسان او سالم عقل خاوند انسان کله هم دا چې چېرته راشي نو دا حذفوي نه، ځکه پوهېږي چې دا چې حذف کوم خو حرف کمیږي. او دوهم قسم دا مد فرعي، یا دې ته مد زائد هم ویلی کېږي. مد فرعي د حرف مد د راتګ سره څنګه چې اصلي ده نو د فرعي دپاره هم د حرف مد راتګ ضروري ده، وجود باید دلته موجود وي. خو دلته یو اضافي سبب واقع کېږي، یو خارجي لامل د وجې نه هغه مد د خپل اندازې نه زیات راخل کېږي. موږ د مد دو تعریفه مخکې کړي وو. یو تعریف هم داسې کړی وو چې مد فرعي خپل طبیعي اندازې نه زیات راخلو ته مد فرعي وایي. طبیعي اندازه خو اصلي ده که نه؟ مثلا اصلي اندازه څومره ده؟ یو الف اندازه قصر. دغه قصر نه زیات راخکل، د قصر نه زیات راخکل دغه بیا مد فرعي ده. خپل طبیعي اندازه چې کوم دته ټاکل شوی د اصلي دپاره هغې نه که ته زیات راکاږي نو دا بیا مد فرعي. لکه مثلا ان دا اصلي ده. اوس که دلته بل خارجي لامل موجود نه وي نو دا انا ته اوږدولی نه شي، او که خارجي لامل پیدا شي او حمزه د خوا کې ورته پیدا کړه بیا انا اعطینا. دا انا نه انا دا د څه شي د وجې نه؟ اقه حمزې د وجې نه چې هغه دپاره څه شو؟ سبب شو چې دا مد د خپل اندازې نه څه که زیات راخ که. د مد دو تعریفه شول مد فرعي. یو دا و چې حرف مده نه وروسته سبب واقع شي، او بل تعریف دا شو چې د مد د خپل طبیعي اندازې نه زیات راخلو ته مد فرعي وي. د دواړو تعریف او د تسمیې وجه څه ده؟ مد اصلي هغه مد دی کوم چې یو سبب باندې موقوف نه وي. اصلي وي که نه؟ اصلي وي
نو همدې ته اصلي ته ځکه وایي چې هیڅ کوم خارجي سبب ته ضرورت نه لري او حرف مد راغی او په خپل اندازه باندې راخل کېږي د هغې د عقیدو نه بغیر د حرف ذات باقي نه پاتې کېږي لکه قال یا قیل وس قال کې ته که دا مد ونه کوې نو الف د منځه ځي او که قیل کې ته دا یا کش نه کړي نو دا یا د منځه ځي قولو کې هم دقه شان که را نه کاږي نو د دواړه حرفونه د منځه ځي د دوی هغه اصلي او ذات به څنګه شي ختم شي یوازې حرکتونه به دلته پاتې کېږي او د داسې مدونو پرېښودل شرعا حرام ده ځکه دې سره یو حرف کمیږي د یو حرف د کمیدو په صورت کې کلمه کمیږي او کلمه کې چې یو حرف کم شو نو معنا څه کېږي بدلیږي مکمله بدلیږي نو ځکه خو حکم هم شی ده حرام ده او په لحن جلی کې دا حسابیږي ځکه په یو کلمه کې یو کلمه که تاسو پښتو کې هم یو کلمه کې یو حرف کم کوي یا یو حرف زیات کوي نو معنی خرابي که نه خرابیږي نو عربي خو بیا فصیحه ژبه ده نو هغې کې څنګه د دې ګنجایش ته چې یو حرف د پکې ته کم کې خو بیا د معنا ته همغه امید ولري چې کوم د حرف معنا ده خو موږ کوو موږ قرآن غلط وایو خو معنا یې درست راباسو دا زموږ کمال ده دا زموږ د خلکو کمال ده قرآن غلط وایو یا حرف کمو یا زیاتو ځان نه پکې ټکي جوړو پکې اچوو او چې کوم معنا و یا خو دا که نه هغه بیا درست راباسو دا زموږ خلکو خاص امتیاز ده چې الله تعالی ورکړی دی ملیانو ته قرآن غلط وایي او معنا درست راوباسه که نه نن سبا خو دا ټرانسلیټرونه چې دي که په دې کې واچوي نو معنا صحیح نه راوباسي خو زموږ دا دماغونه داسې تیز دي چې ټکنالوژي نه هم 2 قدمه مخکې روان یو الله دې موږ ته هدایت وکړي مد فرعي مد فرعي د نوم نه معلومیږي موږ ویل چې دې ته زائد ورته هم وایي یعنی دا یو اضافي سبب د وجې نه خپل انداز ته طول ورکول یعنی مد فرعي دې ته وایي چې د حرف مده نه وروسته یو سبب موجود وي نو هغه سبب یا به حمزه وي یا به سکون وي او یا به شذ وي دا 3 اسباب دي په 3 اسبابو کې یو سبب به ضرور راځي یا مد فرعي د خپل طبيعي اندازې نه زیات راخلو ته مد فرعي ورته ویل کېږي دا او د هغه حکم چې دا د اصلي په شان نه ده که ځکه دا فرعي که څوک ونه کي نو حرف مد د منځه نه ځي ځکه دا د صفات لازمه او د عارضه هم دا ده چې مد اصلي په صفات لازمه کې ده او صفات لازمه چې ادا نشي مکمل حرف ختمیږي او که صفات عارضه ادا نشي نو حرف نه ختمیږي بلکې هغه حسن او زینت دغه ځای کې د مد په ځای باندې د قصر په ځای باندې طول او توسط هغه خاص چې پکې پیدا کېدل طول او توسط د وجه یوازې همغه ختمیږي په معنا کې تغییر نه راځي ځکه دا مد فرعي چې درو په هغه کې دا څه ورته وایي په یو سبب باندې بناوي هغه د سبب کا واقع شو زیات راخل کی که سبب کا واقع نشو اصلي خو په خپل حال باندې باقی پاتې کیږي نو من السماء دلته وز مد حرف مد کوم یو دلته الف مد دلته چې دا الف مد ځکه الف مد چې ما قبل فتحه ده نو حمزه چې شو د اضافي سبب ده د دې وجه نه دا اصلي نه اوړي چیرته فرعي ته سو دلته هم حرف مد واو ده او حمزه سبب ده یا سیئت دلته هم حرف مد یا ده او حمزه سبب ده دا چې په یو کلمه کې ده او په بل کلمه کې ده هغه تاسو ته یاد خو دلته کتاب ځای ته نه رسیدلی ځکه هم داسې تیرو کو تیره ان حرف مد الف او انزلنا سبب قالوا انما قالوا کې حرف مد او انما کې سبب مد الذي آمن صحیح شو نو دا مثالونه دي کې ځنې سکون ته چې راشي لکه دابه یا آل آنا کې دلته ولاړ زبر د ګورئ
دا ولاړ زبر د حرف مد قایم مقام ده او لام هلته سکون لازمی ده او دابه کې حرف مد ده ورپسې شد ده او دا شد هم یو د اسباب د جملې نه یو سبب ده الف لام میم کې هم همدغه شان حروف مقطعات ته اشاره ده د به اشاره تفصیل به وروسته راځي او ح میم کې هم ح او میم قاف نون دا حروف مقطعات دي او د حروف مقطعات د مد معلومولو طریقه خو دا چې دا موږ تلفظ ته اړو نو په تلفظ کې بیا د حروف مقطعات نه وروسته سکون لازمي برازي تکذبان کې ولاړ زبر د په با باندې د حرف مد او نون سکون عارضي واقع شوی دا سره سبب ده یا يعلمون رجيم دا ټول حروف مد دي اخر کې دوه مثال د حروف لین ورکړي خوف کې تاسو وګورئ واو دا ما قبل فتحه ده صیف کې یا دا ما قبل فتحه ده موږ تاسو ویل چې حروف مد دو دي واو او یا خو چې ما قبل تینا زبر یا فتحه راځي خو دې باندې مد په هغه صورت کې کېږي چې وروسته تینا سکون واقع شي نو دلته سکون واقع شوی ده خوف صيف نو دې ته مد ویلی شي ځکه چې اطاله صوت بحرف من حروف المد او اللین پورته یو څو مثال د مد بیان کړو د دوه مثال پکې د لین بیان کړو خو د لین لپاره شرط دا ده ګوره د مد لپاره دا شرط نه و خو د لین لپاره دا شرط ده چې یوازې او یوازې سکون او مد لپاره کله حمزه راتلی شي کله شدم راتلی شي کله سکون هم راتلی شي خو د حروف اللین لپاره حمزه سبب کېدلی نشي شد سبب کېدلی نشي دلته وایي که چېرته د مد فرعي دغه چې دلته په دې کلماتو کې بیان شول ادا نه کړی شو نو دې سره د حرف ذات نه ختمیږي بلکې هغه ښکلا او حسن او زینت چې دغه مد په وجه باندې کلمې ته د حرف ته ورکول کېدو یوازې همغه به لږ متاثره شي د پرېښودو په صورت کې به دا فوت شي او د پرېښودل اگر که حرام خو نه دي مگر د ګناه او ضرر اسباب دي کلمې حسن ته ضرر رسوي موږ تاسو حکم ویلو چې دا مکروه ده مکروه ده صفت عارضه ده کنه صفت عارضه او ترک په صورت کې څه واقع کیږي کراهت واقع کیږي خو د دې نه هم ځان ساتل ضروری دي اصل په معنا د جرله ده بنیاد او فرع په معنا د شاخونو دي خاخ چې ورته وایي شاخ ځکه حرف مد اصل ده او سبب مد چې ده نو دا د فرع دي چې کله اصل موجود وی نو بیا د اصل نه چې ده شاخونه جګي چې هغه حروف مد دي نو ځکه حروف مد کې مد چې دا اصلي ده او د سبب د وجه نه چې اضافه کیږي اضافه شاخونه ترې چې جګیږي منفصل دی خواته وتلی متصل دی خواته وتلی مد عارض وقفي دی خواته وتلی دا د شي دي شاخونه دي اصل تنه چې دی نو حروف مد کې د مد اصلي ده ځکه د مد اصلي پرې ښودل حرام دي صحیح شول او د معنا او مفهوم تر د غلطېدو هغه پکې هم کېدلی شي د مد لپاره څومره او کومو څیزونو موندل ضروري دي د مد لپاره څومره او د کومو څیزونو موندل ضروري دي یعنی مد کې څه شیان باید موجود وي تر څو مد صورت ونیسي مد واقع شي مد وکړی شي د مد لپاره وایي خو صرف یو څیز یعنی محل د مد او د مد فرعي لپاره دوه څیزونه محل د مد او سبب د مد محل د مد خو تاسو وپېژنده چې حرف مد راغی نو هغه محل د مد ده ځکه تعریف داسې وایي اطاله الصوت اوږدول د آواز چیرته بحرف من حروف المد حروف مد چې راغی نو حروف مد د مد دپاره محل ده د مد ځای چیرته ده حروف مد د مد ځای چیرته ده مد به چیرته کېږي حروف مد کې حروف لین کې امده محل ده امده ځای ده بل ځای کې مد مه لټوئ
دا خو موږ اول کې ویلې حروف مد او د حروف لین نه بغیر بل ځای کې ته आवाज وګدین هغه ته مد نشي ویل کېدی هغه باندې مد اطلاق نه کیږي نو دی با اوس کو دا یو مثلا یو نوې غو سوال ده چې د مد محل به کې چیرته شي همدا د مد محل ده کنه حروف مد چې چیرته واقع شو همدا د مد محل ده اصلي ده پاره او فرعي ده پاره بیا شي وي دې له دوه شیان هم باید محل معلوم وي هم یو سبب ته هم ضرورت ولري نو د مد اسباب او د مد حروف پیژندل محل مد څه ته وایي او سبب مد څه ته وایي حروف مد او حروف لین خو محل مد دي یا شرط د مد دي شرط هم دي ته وایي چې یو شی نه بغیر هغه شی ناممکن وي نو حروف مد لپاره شرط ده که نه ده ځکه حروف مد نه وي نو مد به څنګه کوي دا شرط ده چې باید حروف مد په اول قدم کې شی وي موجود وي همدغه شرط هم محل هم ویلی شو د مد محل حروف مد او یا حروف لین ها اوس سبب د مد نو پوس حمزه سکون یا شد حمزه سکون یا شد سوشل درې خو ځینې علما بیا وایي چې حمزه او سکون دا شد را اخلي دوی د سکون سره یو کوي ځکه وایي شد هم په اول حالت کې ساکن وي شد هم په اول حالت کې شد دو ځلې ویلی کېږي یو ځل ساکن یو ځل متحرک د اول ځل دا هم ساکن دلته هم اصل کې خو دې دپاره که دا اوس تاسو ته دا وایي نو تاسو ذهن پې خلاصېږي دلته خو که بلکل ابتدایي ماشومان وي نو هغې ته سکون ځکه هغې سکون غړوندی پېژني نو هغې ته وایي چې شد دلته سبب ده چې د هغې چې وروسته بیا خپله پوهېږي چې دا شد دو ځلې ویلی کېږي یو ځل سکون ده یو ځل هغه یعنې نو دا اکثرو کتابونو کې دی وایي چې سبب د مد اسباب دوه دي څه شی ښیي حمزه او سکون زه وایم د مد اسباب درې دي حمزه سکون او شد خو دا هم یاد کړئ که څوک وایي چې دوه دي نو هغې نه پوه شي چې هغه سکون او شد په یو کې حسابوي مدونه جدا دي هغې بیا چې مد تعریف کوي بیا وایي چې مشدد حرف راشي چې مشدد حرف ته راولې ولې اول نه بیلی چې ذهن خو پې خلاص شي که نه صحیح شو که نه نو تاسو په مدونو تعریف کې بیا وګورئ هلته به ما خبره کوي دلته وایي چې حمزه یا سکون ته د مد سبب وایي من السماء دلته د مد سبب څه ده حمزه ده انا انزلنا د مد سبب الان د مد سبب سکون صحیح شو انا هغه نه ده هغه مستقل مد ده هغه دلته سبب چې ده لام سکون ده آل کې او دابه اوس که چېرته یو ماشوم ته ابتدایي حالت کې ته ورته ووایې چې دلته د مد سبب سکون ده در سره مني هغه وایي کومه ده نو ښودلی شی ورته دا چې دا به مونږ عملیات کوو منځ به یو سکون راباسو دا نو مشکل جوړېږي هغې دپاره نو هغې ته وایي چې دا شد چې دی دا شد خپل دلته سبب ده صحیح شو نو مونږ ځکه وایو چې دا دوه چې وایي نو خو درې ووایه که نه شد مستقل سبب شي صحیح شو دا اسباب دي چې په دې مثالونو کې ذکر شوي دي بیا آخر کې د صیف کې یا ته خو شرط مد یا محل مد وایي او حمزه او سکون او شد ته بیا سبب مد وایي حرف مد ته شرط مد یا محل مد شرط مد یا محل مد دا حمزه او سکون او شد چې راځي دې ته بیا سبب مد ویل کېږي یعنې مد اسباب هم وپېژندل تر دې ځایه پورې چې څو اسباب شول درې حمزه سکون او شد دا چې حمزه کله سبب کېږي سکون کله سبب کېږي بیا سکون څو اقسام دي هغه به انشاءالله بیا د مدونو پورې مختص وي او مدونو په هغه کې به انشاءالله بیا هغه مغه ځای په ځای باندې بیا ووایو چې سکون لازمي هم کېدلی شي او عارضي
هم کېدلی شي، هغه به انشاءالله بیا وایو. د هر یو دوه قسمونه دي د اسبابو. حمزه ده، حمزه متصله او حمزه منفصله. یعنی حمزه متصله دا معنا چې مد سره په یوه کلمه کې راغلی وي. حمزه منفصله دا معنا چې د حرف مد نه جدا راغلی په بله کلمه کې راغلی وي. سکون هم دوه قسمونه دي، سکون لازمی او سکون عارضی. سکون لازمی دا چې مخکې نه ساکن وي، مخکې نه سکون هلته موجود وي شکلا، او سکون عارضی دا وي چې هلته مخکې نه موجود نه وي بلکې زه یا ته یا د ساده لنډېدو د وجې نه یا د وقف د وجې نه یو شي د وجې نه هغه متحرک حرف موږ څه شی کو؟ ساکن کو. هغې ته بیا ویل کېږي سکون عارضي. نو دا د مدونو پورې تعریف شو. دې پورې انشاءالله د دې خواته د مد فرعي ډولونه بیا وایو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.